ننګرهار والي مسؤلینو او ولسي وګړو سره د ستونزو د حل په موخه ولیدل. د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د ولایت مقام په مقر کې د یو شمېر ادارو مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال د دوی کاري راپورونه واورېدل او د وړاندیزونو په حل کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري ژورنالیستانو او د ادارو ویاندویانو ته د ظرفیت لوړونې یو ورځنی سیمینار ترسره شو. په دغه سیمینار کې تر ډیره د معلوماتو په ورکولو او دغه راز د نشراتي اصولو په پام کې نیولو باندې بحث وشو. د ننګرهار سرور ولسوالۍ کې محمدیه مدرسې ته 10 جریبه ځمکه ورکړل شوه. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه خپور شوي خبر کې ویل شوي د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم له مخې د ننګرهار سرور ولسوالۍ کې محمدیه مدرسې ته 10 جریبه ځمکه ورکړل شوه. تورخم کې له پاکستان څخه راوړل شوي 1500 کیلوګرامه قاچاقي کبان د ګډ پلابي پر وړاندې په یوې خوندي سیمه کې تر خاورې لاندې کړی شول. د کرنې رئیس مولوي محمد ولی محسن وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ صادرات او واردات بند شوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې هیواد ته د حیواني او نباتي محصولاتو واردات وکړي. د ننګرهار انتاني ناروغیو روغتون مسؤلین په دې ولایت کې د موسمي ناروغیو له زیاتوالي خبر ورکوي. د دې روغتون مسؤلین دغه راز وایي د نورو موسمي ناروغیو ترڅنګ تیرو 2 میاشتو کې ورسره د ډینګي ناروغۍ سلګونه مثبت پیښې ثبت شوي.